یو کس او ډېر زیات مالدار شو. غریب سړی مالدار شو. داسې مالدار چې د بلاګانو خاوند شو. یو ګاډي نه بله ګاډي خو بلا ډرایوران دي او چهل پهل دی او مزې جرګې دي. لږ نه بس بیا ارزاول برباد شو. ګاډي لاړ او بل ګاډي لاړ ټول ګاډي ختم شو او چې شمال او دولت و هغه هر څه لاړل برباد شو. یو ځل مې د هغه یو ډرایور نه تپوس وکړ مې لکه دا نیک باندې درته جلو شو مې خو خدای پاک ډېر اوسېږه لکه مو ښه سړی و مې خو ډېر زر مالدار شو بلا ګاډي او بلا څیزونه پیسې پیسې او ناګانه پرېوته ګاډي لاړل او هم ورپسې غریب لاړ هم لاړ شو دا پسې جلو شو ما ته وایي مولي چې تا د یو څیز د برکت نه وایي دا وایي سوال کې مې یو ځای کې ګاډی واخېست وایي ما ورته چابي ورکړې مې چې نه ښځه ورخېږه او د الله نوم واله خلک پوه داسې که نه ورخېږي او د الله نوم واله وایي ما ته وایي چې نه زه هغه ګاډی یم چې بغیر د خدای د نوم نه ستا کېږي هغه ګاډی یم چې بغیر د خدای د نوم نه ستا کېږي وایي مای بدلم هغه ډرایور یې ویل قسم په خدای چې هغه وخت نه کې راغلی چې دا لاړې غرق شوې او چې راځي ورته لاړل سبا برباد شو. بغیر د خدای د نوم نه د چا پلار هم نشي تنېدی نشي تنېدی ورته چې کم کړي د الله نوم به درسره وي. نبي کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي د جنت څومره نعمتونه دي او د ټولو نعمتونو چېرې څلور ولي دي. ولې وچې به په وله کېږي سړی چې اوبه به څي اوبو نه ډېر نعمت بل کوم دی یو پکې د شاتو وله ده په جنت کې دوی زیر دی یو پکې د صفا اعلی اوبو دی یو پکې د شرابو دی خو په هغه شرابو کې سرخوږیم نشته او په هغې کې نشف نشته خوند پکې دی یو پکې د پیو څو ډېره شو څلور د دې ډېرونو نه بیا د هر جنتي کور ته یو وله تلې ده. نبي علیه السلام فرمایي وایي دا څلور ډېرونه د کوم ځای نه راوتلي دي جنت کې دا ډېرونه د کوم ځای نه دلته خو ډېر د غر نه راوځي که نه هلته د څه نه راوتلي دي وایي د الله د عرش د پاسه لیکلی شوي دي بسم الله الرحمن الرحیم. یو د میم سترګه ده د میم او ورپسې الرحمن کې بیا میم دی هغې کې سپینه غوندې سترګه ده او یو د الله د هې سترګه ده. بسم الله کې لاول میم دی د میم سترګه بیا ورپسې الله دی د هې سترګه بیا الرحمن کې میم دی د میم سترګه بیا الرحیم کې بل میم دی د هغې سترګه د دې څلورو سترګو نه دا څلور نیرونه راوتي دي. ټول جنت د الله په نوم سیراب دی. که جنت کې اوبه دي د الله د نوم وله ده که پکې پی دي د الله د نوم که پکې شراب دي او که ورکې څه چې دی شات دي دا څلور واړه څلور نهرونه د چا برکت شو د الله په نوم د الله د نوم نه روتي دي د الله د نوم ډېر لوی برکت دی. د الله نوم چې دې واغېشته نبي کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي کل امر فی مالک هر کار چې ستا د زړه توجه کاري ستا د مینې کاري ستا ته اهم د ایمان اهم کاري او د الله په نوم شروع نه شي نو فهو ابتر دا به نقصاني درکوي خو چې دا به سر ته نه رسي د دې نه به هغه فایده نه شي حاصلولی کومې فایدې دپاره چې